په مایکروسافټ ورډ کې د پرنټ نه وروسته دی سینډ ټو تاسو کولی شئ مثلا خپل فایل د انټرنټ په ذریعه باندې چاته ولیږئ کوم دوست یا د فیکس په ذریعه باندې. اوس خو موږ سره دلته د انټرنټ سهولیت نشته. مثلا یو رزومې ما ګوره لیکلی ده، زه غواړم مثلا دا رزومې زه یو خپل ملګري ته لیږم، وظیفه غواړم یا بل شی غواړم، نو زه دغه مثلا راځم دلته ورته کلیک کوم فایل ایمیل په ذریعه باندې مثلا زه دا شی کوم لیږم. ګوره آوټلوک ایکسپریس به موږ او تاسو مثلا دې لپاره استعمال کوو ځکه چې بل شی هم موږ سره نشته. دا ګوره دلته راغی 2cc چا ته لیږي، مثلا زه ورته لیکم چې نقیب انډرسکور nbs@yahoo.com. ښه cc دویم کس ته سبجیکټ شی دی، مثلا کوم مضمون یا څه خاص دغه دی چې هغه دې ورته لیږي. رزومې همدا مثلا دلته راځي ورته سینډ دا کاپي دا کلیک کړه نو دا به څه شي، دا به ولیږل شي د سینډ په ذریعه باندې. دا زه کلوز کوم. سینډ ټو کې موږ چې کوم عملي کار په کوم یو شي کولی شو هغه د مایکروسافټ پاور پوینټ. مثال تاسو څه لیکل کړي دي غواړئ چې پاور پوینټ ته ولیږئ، دلته راځئ ورته وایي چې فایل مایکروسافټ پاور پوینټ ګورئ هغه کوم لیکل چې ما کړي هغه هلته راغله. صحیح شو. دا زه کلوز کوم، ضرورت نشته. نو ښه پراپرټي څه کار کوي، د یو فایل په باره کې څه معلومات کمپیوټر درکوي او څه معلومات موږ تاسو کمپیوټر کې چیک کوو د فایل باره کې د پراپرټي کې ورته موږ ورکوو. مثال کله جنرال ته چې راشو فایل سیو کړو دې ځای کې موږ ته معلومات راکوي چې سیو شوی نه هېڅ معلومات نشته. وګورئ ټول اننون دي، بعضې او بعضې هېڅ هم نشته. سمري کې مثال موږ ورته ټایټل ورکوو عنوان چې دغه فایل یا کوم کتاب تاسو لیکلی دی عنوان څه دی، مثال عنوان دی پیس، سبجیکټ څه دی my beloved افغانستان کرزو باندې اتر چا لیکلی دی، مثال بل څوک ولیکي کندهاری منیجر د څوک دی، کمپنۍ کې کار کې څو طبقې دی، مثلا څو مهم لغاتونه دي، کمنټس ورکړي، هایپر لینکس ورکړي، خپل ایمیل ادرس یا کوم ځای کې دي بیا د دې څه لینکس ورکړي دي. سیف پریویو پکچر درته وایم. سټیټس کې ګوره پیج څو پیجه کار دی کړی، څو پاراګراف، څو لاینه دا خلن معلومات ده درکړل، تاریخ یې درته وښودل. نه کنټینټس کې چې کله سیف کو ټایټل ښیي. کسټم کې مثال تا یو فایل لیکلی یا یو کتاب دی لیکلی په چا دی چیک کړی دی، ډایرکټر چیک کړی نه دی چیک کړی، چا نه مثلا کنفرم شوی تصدیق شوی که نه. چیک باید چې کلیک کوي اکثره هلکان شاګردان غلطېږي دلته نوم لیکي، نوم دلته مه لیکئ. چیک باید چې کلیک کړي هلته نوم مه لیکئ، نوم لاندې دلته ویلیو کې ولیکئ. مثلا چا باندې چیک کړی تاسو، مثلا تاسو چیک کړی دی AB رحمان باندې، زه اډ کوم هغه دلته راغی چیک بای عبدالرحمن. نو دا چې زه هر وخت مثلا دا فایل خلاصوم دا به پکې ډیټ کمپلیټ ډیټ کله مکمل شو دې ځای نه ورته ډیټ واخلئ، دلته ورته ډیټ ولیکئ. ښه زه راځم دا فایل سیف کوم، ځکه سیف کوم چې څه معلومات ما ورکړه سبا ما ته کمپیوټر هم راکوي که نه. جنرال کې ګوره سمري کې بعضې معلومات ما ورکړل، کسټم کې مثلا ما ورکړه، زه اوس راځم دا سیف کوم. نو ورته هم دا پیس صحیح دی. مثال راځم ما ډاکومنټ دې ځای نه ګوره لنډ تاسو کولی شئ یو شی انتخاب کړئ. ما ډاکومنټ کې سیف کوم، سیف. اوس چې زه کله پراپرټي ته راځم دا وګورئ تاسو جنرال کې څومره ښایسته معلومات دي. پی سي نوم دی، ټایپ یې څه دی، مایکروسافټ ورډ ډاکومنټ دی، چېرته سیف شوی دی، څومره یې سایز دی، ډاس کې به یې څه نومي، کوم تاریخ باندې جوړ شو، بیا څه ګوتې موتې پکې ووهلې هغه تاریخ چینج کېږي درته ښایي چې د تاریخ کې مثلا دې ګوتې وهل شوي موډیفاید. دا وګوره څه لیکل چې هغه پکې شته دی. دا وګوره ته ټایټل دلته وښود کسټم کې چې څه دا هر وخت مثلا دا چینج ستا دی. دا مثلا کله یو کس یا څوک یې ستا فایل مثلا مطالعه کوي هغې نه وړاندې پراپرټي کې مثلا ګوري چې دا ستا فایل څه خصوصیات لري، یو څه نه څه خصوصیات خپل فایل باره کې ورکولی شي پراپرټي کې. بلو دلته سمري کې سیف پریویو پکچر ګوره انتخاب نه دی، زه ځم دا بندوم کلوز یس اوپن. دلته یې که خیر هم کړی یو پریویو آپشن هم شته. ګورئ دې ځای کې دلته به راشو ډایرکټ به پریویو کلیک کوم. اوس زه په پیس باندې کلیک کوم ګوره دلته پریویو ښیي ما ته.
د دې وجه دا ده چې دا په ورډ کې صحیح کار نه کوي. ګوره دا انتخاب نه دی موږ ته پریویو ښیي، دا باید موږ ته پریویو ونه ښیي ځکه چې دلته انتخاب شوی هم نه دی. اټس ا بیگ فالت منې که نه. ګوره دې عملي اګزامپل به بیا په ایکسل کې کار وکړو ورمنې. ګورې زه اوس راځم دا کلیک کوم نو بې فایدې اوکې کلوز د نه وړاندې هسې م پریویو وښودلم. دا وګوره خو لږ څه فرق پکې راغی. مخکې پریویوس بې ماډله او دا ځل پریویو صحیح ده مکمل وښودله. په ایکسل کې ډېر زبردست کار کوي دا. هلته بیا بالکل چې کله دا آپشن انتخاب شوی نه وي تاسو ته پریویو نه ښیي، درته وایي چې پریویو ناټ اویلیبل. چې کله دا آپشن کلیک کوي بیا تاسو ته ښیي چې پریویو از اویلیبل، هغسې مکمل پریویو درته ښیي. امید ده په دې هم پوه شوي یاست. سینډ ټو پراپرټي خو شو. دغه دلته څلور فایلونه چې کله موږ او تاسو سیف کوو از ډیفالټ د هغې نومونه دلته پاتې کېږي. اوس که موږ ریزیومې په کار ده نو مثلا اوپن ته ځو او دا سرچ کوو لټوو یو ځل موږ اوپن کړې وه، اوس که هر وخت کې دا زموږ په کار یې کلک کړي درځ دلته اوپن کېږي. دا وګوره یعنې بیا ضرورت نشته چې ته مثلا اوپن ته لاړ شې. د وخت بچت دپاره بیا دغه کمانډ پکارېږي. اکثره پیس فایل ته پکار ده کلک ګوره هر چېرته چې و ما ته اوپن کړه. نو دې لپاره بیا دا لږه استفاده ته کېږي چې مثلا ډېر په لنډه لار مثلا خپل فایلونه اوپن کړئ. که چېرته پنځم فایل موږ سیف کړو نو دا خان به څه شي دې ځای نه، نو خان نوم لرې شي او هغه فایل به بره سیف شي، پیس به دویم شي. بیا دغه اندازه تاسو د آپشن نه زیاتولی هم شئ. تاسو کولی شئ دلته آپشن کې بیا وروسته موږ تاسو ویو دا خو اوس صرف څلور فایلونه ښیي. بیا به وروسته چې کله موږ د اندازه زیاته کړو دا به بیا زیاتېږي. ایګزټ په ذریعه باندې موږ تاسو شی کوو ورډ پروګرام بندېږي. کلوز په ذریعه باندې فایل بندېږي. دا یاد لرئ ګوره اکثره یو سوال کېږي چې د کلوز په ذریعه فایل بندېږي او که پروګرام بندېږي، نو اکثره هلکان پکې کنفیوز شي. ښه ایګزټ سره شی کېږي ورډ پروګرام بندېږي. دا ګوره بند شو که نه. فایل مینو مکمله شوه، ایډیټ مینو ته به شروع کوو له خیر.